ګرانو کتونکیو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. تاسو ته دې معلومه وي چې زموږ سره نن د پښتون ژغورنې غورځنګ مهم مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر صاحب موجود دی. علي وزیر صاحب د هیڅ قسم تعریف او تعارف محتاج نه دی. چرته هم چې د مظلوم د پاره आवाज اوچت شوی دی، چرته هم چې د پښتنو د پاره आवाज اوچت شوی دی، نو علي وزیر په وړومبي صف کې ولاړ پاتې شوی دی. هر وخت نن هم د شمالي وزیرستان کې چې کومه د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه ده په 14مه نیټه د هغې په سلسله کې راغلی دی، کور په کور باندې کمپین کوي. نو نن سبا د علي وزیر نه د لرو برو پښتنو لکه هیلې د دوی سره تړلې دي. نو د ده نه به په کار خو دا وای چې موږ د ژوند په باره کې تفصیلي دغه کړی وای، خو اوس دی په مهم کې مصروف دی. نو هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کومه جلسه ده هغې په اړه به د دوی سره خبرې کوو. میرانشاه کې علي وزیر صاحب السلام علیکم. مهرباني. وعلیکم السلام. علي وزیر صاحب تاسو د پی ټي ایم جلسې دپاره میرانشاه ولې خوښ کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ټولو ډیره شکریا، بیا خصوصا ستاسو کومې ادارې دي هغې ډیره شکریا. د نارت وزیرستان په حواله سره چې کوم د دې جلسې په ټاکل کېدل چې دلته لکه تاسو ته پته شته چې په ساوت وزیرستان کې هم دغه خبرې ډېرې زیاتې وي، خو هغه نه تقریبا زیاتر دغه خبرې یو طرف ته لاړلې، هلته ډېر زیات مزاحمت وشو. نو اوس په نارت وزیرستان کې د څه ټایم راسه داسې وشو چې دا ټارګټ کیلینګ هم زیات شوی و او نورې هم داسې راپورټونه را رسېدل چې دیدو د ادارې خلکو چې کوم سکیورټي فورسز دلته پراته دي هغې په مختلف انداز باندې د خلک تنګول او د خلک ته دلته مقامي کې دهشتګرد ګروپونه ساتل. نو دا داسې واقعات وو چې خلک یو ځل د دې ځای نه کډې وکړې، په دې نامه باندې وکړې چې موږ به د دې ځایانو صفایي درته کوو، تاسو چې واپس راځئ تاسو به کلیر وزیرستان ته راځئ. خو هغه دیدو د خپل پاکستان چې کوم سکیورټي فورسز د فوج کومه پالیسي ده هغه پالیسي دیدو په خپل ګندې دغسې برقرار وساته. نو د خلک اډي پیس کړل، هغې کورونه یې وران کړل او دغسې ورسره که نه چې کوم د کاروباري نقصاناتو نورې هم داسې خبرې په دې سیمه کې وي هغه خلکو سره وشولې. په هغې نه پس چې خلک واپس هم راغلل نو دیدو بیا هم دغه خلک په بل شکل کې راوستي وو چې هغه ته ویل چې دا خلک سرینډر شول، اوس به دا دلته پاتې کېږي. نو دا دلته چې کوم خلک سرینډر شول هغې بیا په دې کارونو باندې هغې به څومره لاس په دې ټارګټ کیلینګ کې د کورو په سوځولو کې د دکان بازارونه کې خلکو تنګولو کې څومره لاس وي، خو دیدو نام ورکي چې دغه خلک کوي. نو اصل کې د دې جلسې اهمیت په دې حواله سره و چې د خلکو راغونډول، خلک ته دا همت ورکول چې مثال موږ دلته په میدان باندې د دیدو په خلاف باندې د دیدو پالیسي په خلاف باندې موږ موجود یو او موږ دې ته دغه کې دا خبره ورکوو چې تاسو مزید د خپله پالیسي چې کومه ده د کوم او د ولس د پښتون د وطن او د خاورې او د کام په خلاف باندې تاسو د پالیسي روانه کړې ده دا مزید بند کړي او د دې پالیسي په حواله سره که تاسو چېرته بند نه کړه نو د دې به ډېرې خطرناکې نتایج راوځي چې زه پکې بحث په دې باندې اوس په حاضرن وخت کې نشم کولی. د دې جلسې مهم یا هغه غټ غټ موضوعات به څه وي؟ موضوعات خو تاسو ته لکه وینئ چې تاسو وقتاً موضوعات خو د دې وطن چې څومره دی د پښتنو هغې ټول مشترکه دي. لکه په پښتنو کې ته راونیسه چې لر او بر نه راونیسه، بیا دلته په جنوبي پښتونخوا، خیبر پښتونخوا، کراچۍ او د پاکستان په نورو ښارونو کې پښتون ټارګټ کېږي، اغوا کېږي، ورکېږي، د ده کاروبار چې دی هغه ته نقصان رسېږي. اوس دلته ډېر پښتانه داسې دي چې هغه خپل غم درد شریکولی نه شي ځکه چې هغې خلکو په مختلف انداز باندې تنګول دي. دغه خبرې دي. بله خبره دا ده چې د پښتنو کومه د وسایل خبره ده چې د پښتانه د بغیر د سوچ د مرزۍ نه
علاوه د وسایل لوټ کیږي. بله خبره دا ده چې پښتانه په منځ کې چې کوم په مختلفو نمونو او قومونو باندې تقسیم سره ساتي هغې یو کول دي. او بیا پکې چې د کوم ټارګټ کیلینګ که مخته چې ما ذکر درته وکړو چې کوم ټارګټ کیلینګ دی او خلکو وژنه ده، خلکو خوف او احراس پیدا کول، هغې ته راوتل، د ولس سره درول او ولس په یو ځای باندې کول او بیا د ولس په یو ځای کول او اتحاد راوستلو نه پس بیا هغه ذمهوار خلکو ته یو پیغام ورکول چې ته مزید بس که دغه خبرې. او بله چې پکې کومه زیاته خبره دی روانه ده د پښتنو رسم و رواج او دلته چې کومې نورې داسې خبرې کیږي چې هغه د ادارو په وردي په شکل کې زموږ د وطن د عزت او ناموس چې کومې خبرې کوي نو موږ مزید د دې برداشت کې نه یو، موږ دا خبرې نه منو او که چېرته دغه شی د جاري وساتي موږ به په ډېر آپشن باندې غور وکړو. تاسو کومه علاقو کې مهم کوئ چلوئ د دې جلسې د کامیابولو دپاره؟ نو که تاسو ته پته شته چې په میډیا باندې راغلي دي او موږ دا صلاح مشوره هم کړې ده. محسن به سبا درومي صوت ته د دې ځای نه به داسې ننوځي په مکین لادا شکی وانه داسې به درومي تقریبا تر انګور اډې پره. زه دغسې نر ته راغلم، اخري ته به مشر منظور را درومي، هغه به هم دلته کېدای شي یوه دوې شپې مخته راشي دغه خلکو ولس سره میلاو شي. نو موږ د خپل بیا دلته په بنو کې چې کوم متلکه علاقې دي، بنو دی ورسره لکي دی، ډیرسمن خان دی، ټانک دی، نو دغه ایریاز کرک دی، دغه ایریاز چې کوم دی په دې کې هم خپل کمپین روان دي او د دې ځای نه به هم ډېر په لوی تعداد سره خلک په دې جلسو کې شرکت وکړي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه جلسه به څومره لویه وي؟ نو زه خو دا وایم چې د جلسه چونکې موږ په داسې یو ځای کې کوو چې دا زه تاریخي طور باندې شمالي وزیرستان ډیر په هر حواله سره که د ازادۍ په حواله سره وګوري، که د انګریز سامراج په خلاف یې وګوري یا نور داسې قوتونه چې دلته راغلي دي هغې ته د دې ځای نه ریزسټنس میلاو شوی دی او دا د ریزسټنس بنیاد دغه ځای ګرځېدلی دی. نو ما خیال سره د دې جلسې لویوالی خو به ډېر زیات وي، خو ورسره دلته د دې د نارت د دې جلسې نه به زه وایم چې د ډېرو سوچونو وضاحت وشي. مشره که موږ وګورو شمالي وزیرستان یوازې نه د ترهګرۍ ښکار دی، نه یوازې د هدفي وژنو ښکار دی، دلته که موږ وګورو هغه قدرتي وسایل چې کوم دي، مدنیات دي، هغه سره هم هغه لوبه روانه ده. هغه موضوع هغه به تاسو په دې جلسه کې نه چړئ، هغه باندې خبرې نه کوئ؟ ګورئ دې داسې دي هم که نه چې اوس خو د پښتون وطن چې کوم په هغه وخت کې چې د ساوت وزیرستان نه کوم مارچ شروع شوی و بیا د اسلام آباد درنی په حواله سره و، هغه وخت کې خو پښتانه د ډیرو مشکلاتو نه یو بل نه نو خبر شوي. د اوس پښتون ژغورنې غورځنګ چې مختلفو علاقو ته لاړو، هلته د خلکو سره جلسې وکړې، مرکې یې وکړې، جرګې یې وکړې، ناستواله یې وکړه، د یو بل سیاسي خلکو سره کېناستل، د جرګې مشرانو سره کېناستل یا چې کوم وکیلانو سره کېناستل، یعنی د معاشرې هر هغه طبقې سره کېناستل چې کوم هغه غوښتل چې موږ د دې مرض علاج وغواړو. نو په هغه کې اوس تاسو که وګورئ په زیاته په ټولو نه اوس چې ګمبیر مسله موږ ته مخې ته رادرومي د پښتنو د وسایلو لوټ کول، ځکه چې پښتون خو په وژنه نه پس، په ترهګري نه بعد، په بېکوره کولو نه بعد خو پوه شه، خو اوس د وسایل چې کوم دي چې د پښتانه لوټ کیږي، اوس اصل مسله د دې مخنیوی دی چې موږ دا وایو چې هغه وسایل چې دې وطن د خاوره د ډکه ده د پښتنو وسایل دي، هم دغه یې لوټ کی، هغې نه چې څه راځي هم د پښتنو په خلاف یې استعمالوي. راتلونکي کې تاسو دغه جلسې کومو علاقو ته خڅول غواړئ؟ نو راتلونکي کې خو اوس روژه هم را روانه ده، خو تقریبا موږ به دا کوشش وي چې یاره یوه دوې جلسې د دې نه مخته خو هغې ته به موږ میټینګ را غواړو چې یوه دوې جلسې د پښتنو په نورو سیمو کې هم وشي چې د روژې کوم ټایم دی ورسره بیا اختر نه پس زه دا وایم چې مشورې نه پس زما ذاتي رایه ده چې یو داسې اکټیویټیز وشي چې هغې اکټیویټیز بالکل په هیڅ صورت باندې مخنیوی
چا جرأت او طاقت نه وي چې مخنیوي وشي. مشره په زړه خو مې ډېر سوالونه دي خو ستاسو د وخت احساس دی راسره ځکه چې تاسو کمپین کوئ د میرانشاه د جلسې دپاره نو د وخت راکولو نه مو یو جهان مننه. ډېره مهرباني الله د ستاسو خاطر او عزت وساتي. مهرباني.